سلامونه هیوادوالو دوستانو عزیزانو خدای کې روغ جوړ اوسئ د ډاکټر داود میرکه یم یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یو دوه ضروري خبرې کوم خصوصا په دې اخرو کې تذکیري مسلې ډېرې یادې شوې خصوصا په دې باب کې چې ځینې امتحانونه چې باید په دواړو ژبو وای کم تر کمه په فارسي باندې او خیر مسله ټول دغه سره تړاو لري د تذکیرو د مسایلو د آیډنټیټي کارت چې خبره لنډه دا ده ورونو چې دا یو تاریخ لري د ټوله مسله دا یو دم داسې واقع سوې نه ده چې وایي چې نن ورځ د تذکیري مسله ده دا په یو ورځ کې واقع شوه دا خبره چې موږ وڅېړو عین دغه ته ځي 1992 کال ته کله چې دویمه صقوي شروع شوه او رباني او مسعود په قدرت کې ولوېده دوی د بعضې منفورو اشخاصو په مټ باندې لکه دغه روان فرهادي او نورو د دې په واسطه سره لیکونه ولیږل دغه نړیوالو سازمانونو ته لکه ملګرو ملتونو او سی آی ای او چې دوی ته چې او لیکونو کې لیکلي وو چې پښتنو فیصدي 40% ښودلې وه یعنې پښتانه په هغه ډول سره مطلق اکثریت چې دوامداره ټولې نړۍ ته معلومه نه ده نو په همغه اساس باندې دا و چې امریکایانو نورو چې وخت به خبرې کولې پښتانه به 38% بلل بیا یې 40 بیا تقریبا تنها تر 45 پورې خبره جګه کړه دا حقایق طبعا بیرته امریکایانو ته په ثبوت ډاکټر صاحب زیرکیار ما په مرستې سره امریکایانو ته اظهار کړی د هغې څېړنه وکړه چې ویلې چې دا یو لوی کنسپیرسي و یو لوی دغه و د خیانت و چې د رباني او د مسعود او د نورو سقاوانو لخوا شوی و او دا بیا دا ارتیکل هم پابلیش کړ امریکایانو نورو ته یې وړاندې کړي چې پښتنو په تمام معنا سره 15% کم تر کمه 15% د ولس اکثریت نو د دوی دغه ټوله چې دا نه پوهېږم چې دې اساس د دوی دښمني چې ده خو حرامنمکه خلک دي ځکه د پښتنو چې د دوی څه وخو یا به د دغه نه سمرقند نه لاړل یا به د کوخن نه بخارا نه یا دغه و څه نومېږي راغلی دې ملک ته او نتیجه یې څه وه چې د پښتنو په دسترخوان کې دغه وکړه یعنې په ټیټه ورته وکتل دوم ځل چې دوی خپله دغه وکړه چې البته درېیمه صقوي زه بولم کله چې د کرزي حکومت راغی د کرزي لومړۍ دوره کې دوی غوښته چې په 2006 کې کله چې جګړه ډیره سخته نښتې وه د پښتنو د امریکایانو ترمنځ دوی غوښته چې نفوس شماري په هغه وخت کې وکړه سنسس وکړه چې هغه په واسطه سره د پښتنو منطقو کې خامخا جنګ ونه څوک تلای سوی نه دغه کوی سوی پوښتنې کوی سوی نه څوک شمېرلی سوی نو هدف د دې دا و چې دې ډول سره به پښتانه کم معلوم شي دی بیا وښیي لکه دې غټ پلان چې و چې ګواکې پښتانه اکثریت نه دي هغه هم طبعا د هغه مخالفت وکړ د یون صاحب نورو کسانو خپله کرزي مخالفت وکړ هغه هم دغه سوه څه نومېږي ناکامه شوه درېیم دغه کوشش د دوی دا و چې موږ د افغان هویت نه منو په افغانستان کې اوسي د افغانستان په دغه پیسو یې تحصیلونه کړي د افغانستان هوا تنفس کوي د ملک ژوند کوي او د ملک هر ډول سره استفاده کوي اما افغان نه مانه خو په تمام معنا سره ټول خلک جوکس مقابل کې هغه خصوصا پښتانه د اکټیویست چې په ولایتو کې خصوصا کابل کې دوی ډېرې هڅې وکړې او دا پروژه هم ناکامه شوه د دوی څلورم هڅه دا وه دا ده چې اوس کله چې تذکیره د الکترونیکي تذکیرې چې جوړېږي آیډنټیټي کارتونه چې جوړېږي دوی غواړي چې هغه کسان په دندو باندې وګماري کوم چې دوی خپل قومي خلک او د هغه په واسطه سره دوی وکړی چې د پښتنو په دغه کې خنډ واچوي او ټول غلط دغه کارتونه ورکوي یا فرضاً پښتون ته تاجک ولیکي او پښتون ته بل دغه ولیکي په ډول سره بیا هم د دې په دې کې یو لوی دغه ده پلان ده د سقاوانو چې وښیي چې دې ډول سره پښتانه اکثریت نه دي متاسفانه په دې کې زه باید ووایم چې په دې کې اشرف غني ډېر زیات ګرم ده ځکه تنها اشرف غني نه کرزي نه وخت نه دی اشرف غني پورې دوی چې دي همیشه همدغه سقاوان دغه مخته دغه رشد ورکړ دوی سره ودرېده
دوی هر رقم جنایت چې و دوی خوله چپه ونیوله دوی هېڅ ورته ونه ویلې یا حکومت 15% ورسره جوړ کړ لکه دغه چې وکړه غني چې وکړه دغه کس په نامه د نادري چې یادېږي داسې وګماره په ارګ کې دا ټلوالو نه مانه دغه د عبدالله او دې کسانو نه مانه په عوض کې دوی څه وکړه چې 15 چوکۍ هغه ته ورکړې په شمول د دغه معنوي نورو کسانو چې په عوض کې نادري نه پوهېږم چې ما نادري کې د څه لیدلي وو اشرف غني چې دا بې کفایته کس ته دغه ورکاوه دا پوزیشن ورکاوه په ارګ کې همدې نادري دلیل دا و چې ما خو پوښتنه وکړه ټول نه چې په ازموینې کې برخه اخلي چې ګواکې ټول په پښتو په دري باندې پوهېده نو چې په ټول پښتو دري باندې پوهېده ولې ټسټ یې په دواړو ژبو نه کوو یا کم تر کمه که هغه دې نه کوو د اکثریت په ژبه دې کړی وي چې هغه پښتو ده خو طبعا دا کسان چې قدرت ته رسېږي زیاتره چې د استخباراتو کړۍ سره لاس لري او یا فرضاً دغو منفورو ډلګیو سره لاس لري ځکه استخبارات کړي هم چې دي یرغلګر هم چې نور هم چې دي دوی هم دغه منفورو دغه سره خاین اقلیتونو سره په دې کې دغه لري دا لاس لري چې وښیي چې پښتانه څه ډول سره کم وښیي څنګه د پښتنو مقابل ځکه دوی د پښتنو لپاره هر څه وکړي پښتنو وژنه هم وکړه پښتانه محروم هم کړه څه چې ووایي د پښتنو په مقابل کې دا وکړه نو دغه وخت را رسېدلی ده چې موږ او تاسې چې دا قدیمي مسایل په اصطلاح سیاسي مخالفتونه هر ډول مخالفتونه چې دي هغه باید پرېږدو ما په نظر باندې په دغه 15 کلو کې داسې څوک پیدا نه شوه چې یا یې جرأت د خبرو کړی وای یا یې عمل د جرأت د عمل یې کړی وای هېڅ چا نه یوازینی کس چې هغه ښاغلی ډاکټر فاروق اعظم چې په ارګ کې بیانیه ورکړې چې تاسو پښتنو باندې اور بل کړی دی دا خو تر ابده دوام نه مومي اخر څه چې مظلوم یې انزوا ته مجبور کړي نه څوک میلمه کوي رسمي مجلسو ته هېڅ نه کوي دغه چې د طالبانو چې یو قوه د طالبانو زیاتره چې نه د طالبان څوک دا ناپوه دي داسې دي ورونه نور څوک خو نه وو خامخا کسان وو اقلا طالبان یو مثبت شی وکړ چې د شمال ټلوالو دوه غټې ورته د مرمۍ نه تېر کړي چې هغه رواني و مسعود و خلک یې دې جنجال نه بېغمه کړه راغلو دې ته چې د حکمتیار راتګ حکمتیار مثبت قدم دلته مثبت قدم به دې ده چې دا سړی چې ده هم د دنیایي علومو باندې پوهېږي هم په دیني علومو باندې پوهېږي او مهمه خبره دا ده چې دی جرأت د خبرو لري جرأت د عمل ضروري نه ده چې تاسې ورسره همغږي اوسئ یا طرفدار اوسئ تاسې باید لوړ هدف دا چې د پښتو مسله ده د پښتنو د حقوقو مسله پښتون هېڅکله استبداد نه کوي نه د فارسیبان حق خوري نه د هزارې حق خوري نه د ازبک او نه یې خوړلی ده او دلته چې موږ څه غواړو موږ خپل حق غواړو موږ د بل چا حق د پښو لاندې نه کوو نو اما زه تاسې ټولو ته هم وروره او زه خپل ځان ته هم دا وایم البته په دا نیمګړتیا زه په خپل ځان کې هم وینم پس دې وروره که څوک خلقی و که دغه و اخوانی و که هر چی و چې پښتون و تاسې لپاره هغه باید معیار اوسي ځکه که قدیمي قصو ته پرېږدي نه فلانکی داسې و ستانکی داسې و داسې و دا وړی نه شړی کېږي راځئ چې دغه مسلې پرېږدو د خپل غټ هدف لپاره چې د پښتنو د حقوقو تامینول دي د هغو حقوقو لاسته راوړل دي هغه پسې وګرځو موږ چې وایو خپل حقوق پسې ګرځو دا وایي په اساس د اکثریت یې موږ غواړو او حقایق باید موږ اظهار کړو موږ نسو کولی چې لاسونه پورته ونیسو تسلیم سو ځکه موږ تر اوسه پورې چې ده همدې ټلوالو د دوی جنایتو چې دي پښتانه 1 میلیون پښتانه دوی ووژل د امریکایانو په مټ باندې او د دوی د شیطانت سره دا اوس داسې کسان لکه نالایقه کسان اوس راځي چې حکمتیار راغلی ده موږ ته جواب راکړه وروره تا دې چا جواب ورکړی چې په زرهاوو پښتانه دي ټول دغه د مور لمن دې په امریکایانو خرڅه کړې تا ټلوالو نه چا پوښتنې کړي چې اوس د نورو نه پوښتنې راکړي مثال یو لچک د په نامه د صالح مالي ورته وایي چې هغه اوس راجګي نه داسې کسان دي هغه بې مفهومه خلک دي زیاتره هغوی لپاره چوکۍ او پیسې دي ځکه څوک چې وطن او د مور لمن خرڅه کړه هغوی ته نه حیثیت پاتې کېږي نه شرافت پاتې کېږي نو ما هدف داسې ده ورونو چې موږ ټول باید کوشش وکړو اوس هغه تفریقې د فکرو تفریقه چې یو فزیکل تفریقه چې هغه باندې پښې کړي خیر ده ټول ستونزې لري ټول جنجال لري ټول ګناهکار دي موږ ټول هر انسان چې د ګناه کړی ده خو غټ هدف دا دی موږ او تاسې د پښتو مسله ده موږ د خلکو حقوق دي د دې حقوقو لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسې باید کمپرومایز وکړو یعنې تیر سو
او د لوی خیر پسې وګرځو ځکه موږ کوششونه ډېر وکړه غني سره هم کوشش وکړه دغه سره کرجي باندې هم حسابوله متاسفانه غني چې له 500 سره حکومت یې ور وباښه پښتانه یې خرڅ کړه او تر نن زمانه یې خرڅوي پښتانه هرې خوا ته بمباردېږي دومره دغه نه لري جرات نه لري چې یو غږ پورته کړه او کرجي خو ټول دغه ټلوال یې وروزله مخکې کړه ټول خلک یې باندې تباه کړه بالغه چې خلاص بیا یو ځل هم د پښتو باندې خبرې نه کوي کازی دا هم یو تاسف خبره ده یعنې څوک چې دغه ته جګېږي د ولس خدمت ته جګېږي هغه د ولس حقوق به یې پښو لاندې نه کړه اضافه نه اوږدوم ځکه تاسو چې اوږدې ویډیوګانې نه ګورئ ګرام هم نه یاستئ وروره ځکه څوک کښېني نیم ساعت ویډیو ګوري دا هم کیدای شي لږ زر اوږده وي نو تاسو نه ډېره مننه کوم ژوندی دې وي افغانستان لوی افغانستان لر و بر افغان ډېره مننه